تاسو به زیاتره سټوډنټس لیدلی یا د انګلیش لرنرز به تاسو لیدلی چې هغوی په هیز او هیز کې فرق نشي کولی. دغه شانتې په there او there په دې کې هم فرق نشي کولی. یعنی THERE او THEIR په دې کې فرق نشي کولی چې په کوم ځای کې به دا زه استعمالوم. نو ګورې موږ له پکار دی چې اول دا بیسکس زده کړو چې هیز نه څه مراد دی او دا به زه په کوم ځای کې استعمالوم. دغه شانتې هیز دا د دې نه مراد څه دی او دا به زه په کوم ځای کې استعمالوم. دغه شانتې THERE د دې نه څه مراد دی او دا په کوم ځای کې استعمالیږي او دغه شانتې THEIR دا په کوم ځای کې استعمالیږي او د دې مطلب څه دی. ټیک ده. د دې د انډرسټینډینګ نه مخکې موږ له پکار دی چې موږ دا پروناونز وپیژنو، دا ناونز وپیژنو، بیا موږ راشو چې د دې کوم پوسیسیو کیس دی هغې باندې ځان پوه کړو. ټیک شو. په دې پوسیسیو ایجکټیو او پوسیسیو پروناون په دې باندې به زه بیا یو ډیټیل لیکچر چې دی هغه اخلم. اوس فلحال تاسو صرف او صرف د دې په مینینګ باندې ځان پوه کړئ دغه پوره دی. ټیک شو. بیا په دې باندې انشاءالله په ډیټیل سره یو لیکچر چې دی هغه پې اخلو. اوس وخت کې دی د هی معنی چې دا هغه څه شی دی و او په پښتو کې مطلب دی هغه. د شي مطلب څه شی دی و او په پښتو کې مطلب څه دی هغه یا هغې د جینۍ لپاره استعمالیږي. د اټ مطلب چې دی و دی په پښتو کې مطلب هغه هم راځي دا هم راځي او دغه شانتې په اردو کې یې هم د دې مطلب راځي. دغه شانتې د دې مطلب څه شی دی و او په پښتو کې مطلب دی هغوی. بیا د آی مطلب څه شی دی زه یا په اردو کې مې. د وی مطلب دی مونږ او په اردو کې هم. یو مطلب دی تو یا تاسو او په اردو کې مطلب څه شی دی تم یا آپ. علی خو جو ناون دی نوم دی نو علی کو هغه په پښتو کې دی کو په اردو کې دغه علی علی او په انګلیش کې به هم علی. ثنا چې دا نو دا په انګلیش کې هم دغه ثنایي په اردو کې هم او په پښتو کې هم. دا زمونږ سره سبجیکټیو کیس دی مطلب د سبجیکټ په ځای چې دوی راشي د دوی مینینګ چې دی هغه دغه شانتې راځي. یا سمپل خبره دا ده چې د دوی معنی چې کومه ده هغه دا ده. ټیک شو. اوس راشه چې کله هی دی او زه وایم هیز نو هی مطلب دی هغه خو چې کله زه وایم هیز نو د هیز مطلب څه شی دی د هغه. ټیک ده. یا په اردو کې اس کا. دغه شانتې چې زه کله وایم شي نو د شي مطلب خو دی هغه و خو چې زه کله وایم هر نو د دې مطلب څه شی دی د هغې یا اس کی. د فیمیل دپاره د جنۍ دپاره استعمالیږي. ټیک شو. دغه شانتې چې کله زه وایم اټ نو څه دی دا یا هغه خو چې کله زه وایم اټس نو بیا څه د هغه یا اوس کا یا اوس کی د بیجان سیز دپاره یا د سمال انیمل سي د هغې دپاره استعمالیږي. خو دې ځای ته راشئ چې کله زه وایم دی نو د دې مطلب څه شی دی هغوی او په اردو کې مطلب څه شی دی و. خو چې زه کله بیا وایم there THEIR نو مطلب دا دی چې د هغوی. ټیک شو. ان کا یا ان کی یا ان کے. دغه شانتې آی زه مې او چې کله وایم مای نو مطلب یې څه شو زما. ټیک شو. یا په اردو کې میرا. وی مونږ هم او اور نو اور څه معنی ده زمونږ یا ہمارا. یو تو یا تاسو. تم یور ستاسو یا ستا. آپ کا یا تمہارا. دغه شانتې علی نو علی دلته کې بیا چې کله وایم چې د علی نو بیا به څه وایم علیز. ټیک ده. د اپوسټروفي اس په ورسره بیا لګوم د علی یا علی کا. دغه شانتې سنه نو دلته کې څه سناز اپوسټروفي اس په ورسره ولګوئ نو څه مطلب شو د سنا یا سنا کی. په دې باندې تاسو پوه شوئ ګلابه چې زه وایم زه نو آی او چې کله وایم زما نو مای. چې زه وایم تو نو یو او چې کله وایم ستا نو یور. دغه شانتې هی نو هغه او چې وایم چې د هغو نو هیز. په دې باندې خو پوه شوئ که نه. اوس په سنټنس کې به تاسو پوه کوم چې بالکل به تاسو پوه شئ بیا به ستاسو نه چېرته هم غلطي نه کېږي. چې زه وایم که نه زما کتاب نو څه مای
book زما کتاب زما ستا کتاب نو څه بشي your book چې زه وایم د هغه کتاب نو بیا به څه راځي his book او چې زه کله وایم د هغوی کتاب نو بیا به څه راځي their book دغه شانتې زه وایم چې د علي کتاب نو بیا به څه راځي ali's book چې د سنا کتاب نو سنا's book اوس په دې باندې پوه شوئ آسان دی که آسان نه دی ګورئ سمپل خبره ده زما کتاب my book ستا کتاب your book د هغه کتاب his book د هغوی کتاب their book چې د دې ځای پورې تاسو پوه شوئ که نه نو اوس کو چېرې زه په دې his او په their او په their کې فرق کومه نو تاسو ته به بیا بالکل هیڅ قسمه څه پرابلم چې دی هغه به تاسو ته نه راځي ټیک ده لکه اوس دا رب کومه او تاسو په دې his او په their او په their باندې پوهه کومه چې په دې کې مین ډیفرنس چې دی هغه پکې څه دی ټیک شو ها اوس راشئ صاحبانو چې په his او په his کې چې دی په دې کې ډیفرنس چې دی هغه څه دی ګورئ تاسو ته ما الریډي دا خبره ایکسپلین کړه چې his چې دی د دې معنی څه ده اوس کا یا اوس کې او په پښتو کې د دې معنی ده د هغو ټیک شو او his چې دی نو دا الریډي ما ایکسپلین کړی دی په دې باندې مونږ لیکچر اغستی دی تاسو په یوټیوب د his او د have لیکچر وګورئ نو تاسو به هم پوه شئ ټیک ده د his او د have معنی څه ده کې پاس ہے یا سره شته یا سره دی ټیک ده نو زمونږ کار صرف او صرف د his سره دی دا have ورسره ځکه چې تاسو په صحیح پوه شئ ټیک ده زه به یم زما سره پیسې شته یا زما سره پیسې دي نو I have money ځکه چې د I سره have استعمالیږي خو چې زه کله وایم د هغه سره پیسې شته یا د هغه سره پیسې دي نو د هغې دپاره زه بیا څه استعمالوم has استعمالوم ځکه چې د he she it او د سینګولر ناون سره بیا has استعمالیږي نو چې زه وایم چې د هغه سره پیسې شته نو he has money د هغې سره پیسې شته نو څو she has money د هغې سره ګاډی شته یا د هغې سره ګاډی دی نو she has a car د هغه سره ګاډی دی نو څو he has a car د هغې سره knowledge شته نو she has knowledge د هغه سره knowledge شته نو he has knowledge د هغه سره موبایل فون شته یا د هغه سره موبایل فون دی he has موبایل فون د هغې سره موبایل فون دی یا د هغې سره موبایل فون شته نو she has موبایل فون په دې باندې پوه شوې د his معنی چې ده نو هغه څه شی دی سره شته یا سره دی یا سره دی او په اردو کې پاس ہے دا د ملکیت لپاره استعمالیږي په دې باندې پوه شوې که نه الریډي ما په دې باندې لیکچر چې دی هغه تاسو ته درکړی دی او په یوټیوب باندې هم اویلیبل دی تاسو پسې هغه وګورئ نو پوه به شئ ټیک ده د his په معنی باندې تاسو پوه شوئ اوس speech I is چې دی هغه موږ الریډي ایکسپلین کړو چې د his مطلب چې دی هغه څه دی اوس کا یا اوس کی یا د هغه لکه د مثال په تور باندې زه وایم چې this is his book دا د هغه کتاب دی څه معنی ده دې لکه د هغه دا د هغه کتاب دی دغه شانتې this is his car دا د هغه ګاډی دی دغه شانتې these are his pens دا د هغه پینونه دي دغه شانتې his father is poor د هغه پلار his father نه څه معنی ده لکه د هغه پلار is poor غریب دی نو د هغه پلار غریب دی په دې ځای کې د his نه څه مراد دی د هغه دغه شانتې his shirt is black د هغه شرټ چې کوم دی هغه څه دی تور دی تاسو په دې ځای ته چې وګورئ نو د his معنی څه ده لکه د هغه په دې باندې اوس پوه شوئ که نه د his معنی چې ده هغه دی د هغه او د his معنی چې ده هغه څه شی دی سره شته یا سره دی په دې دوو لفظونو باندې تاسو پوه شئ ګوره لکه مثال په توګه زه وایم چې د هغه سره موبایل فون شته نو بیا به څه راځي he has موبایل فون او چې زه وایم
د هغه شرټ تور دی نو his shirt is black. دا شانتي زم د هغه سره knowledge شته زه به څه یم he has knowledge خو چې زه کله وایم د هغه ورور ډاکټر دی نو his brother is a doctor. په his او په his باندې پوه شئ ګلابه چې بیا غلطي ونه وینم کو چیرې ما ستاسو په لیکلو کې یا په سپیکینګ کې د his په ځای باندې his یا د his په ځای باندې his دا یا واورېدو یا ولیدو نو خیر خو به نه وي ټیک شو بس تاسو بیا اوس پوه شوئ. اوس راشئ چې په THEIR there او THERE there په دې کې څه فرق دی. ګورئ ګلابه تاسو already په there THEIR په دې باندې already تاسو پوه شوي دي چې د THEIR معنی څه شی دی اونکا اونکې او په پښتو کې معنی ده د هغوی. دا there او his دا دواړه یو شان دي دا دواړه possessive case دي ټیک ده یو د he possessive case دی او بل د their possessive case دی. لکه مثال په تور مونږ چې کله وایو هغه نو مونږ وایو he او چې د هغه نو بیا سره راځي his. دغه شانتي they هغوی او چې کله وایم د هغوی نو بیا وایم their ټیک ده. لکه زه وایم چې د هغوی ګاډي نو their car د هغوی پلار their father. دغه شانتي د هغوی کور their house د هغوی کتابونه their books. پوه شئ په دې باندې چې زه کله وایم چې د هغوی ګاډي نو their car به راځي که نه زه یم this is their car دا د هغوی ګاډی دی ټیک ده. these are their pens دا د هغوی پینونه دي نو څو د هغوی پینونه. دغه شانتي their father is poor د هغوی پلار غریب دی څو د هغوی پلار. دغه شانتي their village is beautiful د هغوی کلی ښکلی دی نو د هغوی کلی their village. په THEIR their باندې پوه شوئ. اوس راشئ THERE there دا THERE چې دی دا بیا په دوو ځایونو کې بدل میینینګ ورکوي. یو دا استعمالیږي د وهه دپاره هلته چې مونږ وایو هلته لاړ شم ټیک ده یا هغه هلته لاړو ووهه ګیا ټیک ده یا زه هلته لاړم مې وهه ګیا نو د هلته دپاره یا د وهه دپاره هم there استعمالیږي. او بل THERE په یو بل ځای کې استعمالیږي چې هغه مونږ د موجودګۍ دپاره استعمالو د presence دپاره استعمالو ټیک ده. اول په دې باندې ځان پوه کړئ چې دا د موجودګۍ دپاره یا د presence دپاره څنګه استعمالیږي. مونږ وایو چې کله دا THERE there دا د سنټنس په سټارټ کې راشي په شروع کې راشي نو د دې نه بیا مراد څه وي موجودګي به ترې مراد وي presence به ترې بیا مراد وي. لکه څنګه زه وایم there is a garden in our college زمونږ په کالج کې څه دی ګارډن دی نو خو هلته نه دی که نه په کالج کې دی نو دا کالج زمونږ کالج دلته کې دی که نه خو دا موجود دی نو د دې ځای دا there چې کوم دی دا د موجودګۍ لپاره استعمال شوی دی چې there is a garden in our college हमारे कॉलेज में एक बाग है एक गार्डन है ठीक छो दा शांति there are trees in the garden په دې ګارډن کې چې کوم دی نو په دې کې څه دي په دې کې ونې ولاړې دي ونې دي پکې نو دا ونې په دې ګارډن کې موجود دي نو د دې دپاره بیا دا THERE چې دی دا ما د موجودګۍ دپاره استعمال کړی دی. دغه شانتې زه وایم چې زموږ سره په کلاس کې 10 students دي نو there are 10 students in our class. په کلاس کې یو وایټ بورډ دی نو there is a whiteboard in the class. په کلاس کې یو موبایل فون دی نو there is a mobile phone in the class. دغه شانتې په کلاس کې 5 bulbs دي یا lights دي نو there are 5 lights in the class. په دې ځای کې د THERE چې زه استعمالوم که نه نو دا د څه لپاره استعمالیږي دا د موجودګۍ لپاره استعمالیږي د presence لپاره چې دا څیزونه یا دا څیز دلته کې موجود دی. کلیر دی
ها وسو چې کله دا ټي ایچ ای آر ای دا د سنټنس په لاست کې راشي یا د سنټنس په مینس کې راشي نو د هغې نه به بیا مراد څه راځي وهم یا په پښتو کې هلته یا موږ هلته ټیک شو لکه مثال په طور باندې زه ما چې I went there मैं वहाँ गया زه هلته لاړم په دې ځای کې دا ټي ایچ ای آر ای چې کوم دی نو دا د سنټنس په لاس کې راغلی دی نو د دې مطلب چې دی هغه دی وها یا هلته زه هلته راغلم دغه شانتې he cut the tree there هغه هلته چې دی ونه کټ کړه هغه ونه کټ کړه هلته یا هلته هغه ونه کټ کړه نو په دې ځای کې he cut the tree there د دې ټي ایچ ای آر ای نه مراد چې دی هغه څه شی دی هلته یا there وها کلیر دی اوکے دغه شانتې I went there मैं वहाँ गया زه هلته لاړم and took my bag او خپل بیگ چې دی هغه مې راواخیست نو په دې ځای کې تاسو وګورئ دا سنټنس په مینس کې استعمال شوی دی ټیک ده په میډل کې راغلی دی نو په دې ځای کې د دې نه هم مراد څه شی دی هلته یا وها په دې باندې پوه شوئ ګلاب ټي ایچ ای آی آر ټي ایچ ای آر ای ایچ آی ایس او ایچ ای ایس هیز په دې څلورو باندې تاسو پوه شئ چې بالکل غلطي نوره ونه کوئ په لیکلو کې هم او په ویلو کې هم دا هغه بیسکس دي چې زموږ سټوډنټ په دې کې غلطي کوي and I am fully convinced چې د نن نه بعد تاسو بیا غلطي په دې کې نه کوئ ټیک ده ها ان شاء الله سبا به تاسو زه په دې باندې هم پوهیږم چې ټي ایچ ای آر ای د دې سره اس په کوم ځای کې لګي ډیر